نو ته چې کله ګناه کوې چې دې ته دې سوچ کړی ته چې کوم ځای کې پروت یې لکه یو سړی کټ کې پروت ته فیسبوک یې ګوره کړی او درس کې د جنکو تصویران ګوره او سندرې ګوره او ټیک ټاک یې ګوره د غلطې رابطې او فحش فلمونه او فحش تصویران دې ته چې ته سوچتلی چې د کومه ځمکه باندې چې ته دغه ټیم کې دم د قیامت پر ورځ دا خبره الله ته کوي او الله چې تا ته ګوري ته ته حیا نه درځي چې دغه شان ډایرکټ یې او اوري ته حیا نه درځي چې دې رب له به زه څه جواب ورکوم او قیامت پورې چې زه دغه الله ته مخامخ شم دا هغه څه دي پیغمبر وایي که تاسو ته معلوم وی نو جراحګانې به هم ډېرې کړی کل نفس بما کسبت رهینه د قیامت په ورځ به هر نفس په خپلو کړو کې راګیر شوی په خپلو کړو کې به راګیري د بل په عمل به هم ډډه نه لګي که دا سوچ دې وی ته ګناه نه کوله که دا سوچ دې وی ته ګناه نه کوله نو دغه حالات او احوال په موږ را روان دي او د هغې نه مخکې مرګ را روان دی كل شيء هالك إلا وجهه هر څه ختمېدونکي دي سوای د الله نه كل من عليها فان په دې ځمکه چې څه دي او په دنیا کې چې څه دي دا ټول فنا کېدونکي ټول فنا کېدونکي او ګواهان د الله سره دومره ګواهان دي که نه چې حیران به شي ورته رب العالمین د ټول نه لوی ګواه دی دا ملایک په تا باندې ګواهي کوي دا پیغمبر به په تا باندې ګواهي کوي او دا هر څه پرېږده اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله د دوی د لاسونه د دوی د خپې د هر څه به ما سره خبرې کوي او د هر څه به حل وي الله به ورته اوس هم څه کوي نو دا مجرمان به بیا د خپلو اندامونو ته وي لما شهدتم علينا تاسو په موږ ګواهي وکړه موږ خو ستاسو دپاره لېږي او مبارزې کوو چې د جهنم نه بچ شئ نو تاسو